السلام علیکم ملګرو. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. موږ په مخکې درسونو کې د ورځنۍ جملو په باره کې چې ورځنی ژوند کې موږ څه خبرې کوو، د هغوی په باره کې موږ یو څه ویډیوګانې جوړ کوو. په دې درس کې زموږ یوازې درس چې دی صرف اسکو کلمه موږ څنګه کولی شو چې استعمال کړو، یعنی موږ څنګه کولی شو چې یو جمله سوالیه کړو. موږ څنګه کولی شو چې یو مثبته جمله راواخلو سوالیه کړو. زموږ درس همدا دی. نن به همدا تشریح کوو چې موږ څنګه باید یو جمله مثبته جمله واخلو او هغه سوالیه کړو. راځئ چې درس شروع کړو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چېرې چینل مو سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي او هغوی هم ترې استفاده وکړي، او چې څوک په فرانسوي ژبه نه پوهېږي او هغه هم وکولی شي چې خپلې ژبې ته خپله ژبه ښه کړي. اوس راځئ چې درس شروع کوو. Tu viens au cinéma avec nous ce soir. Tu viens au cinéma avec nous ce soir. تو نن شپه زموږ سره سینما ته راځي، یعنې تو نن ماښام موږ سره سینما ته راځي. سوار ماښام ته وایي. Tu viens au cinéma avec nous ce soir. تو نن ماښام موږ سره سینما ته راځي. دا چې دی یو مثبته جمله ده. موږ پوهېږو چې مثلا Tu viens au cinéma avec nous ce soir. تو موږ سره نن ماښام سینما ته راځي. دا یو مثبته جمله شو چې یو چاته ته وایي چې یعنی مثبته خبره کې چې موږ سره سینما ته راځي. دا یو مثبته خبره ده، بلکې په دې کې دغه نشته چې سوالیه دغه نشته. او که چېرې موږ غواړو چې اوس دغه جمله سوالیه ته بدل کړو، چې موږ څنګه کولی شو چې دا جمله سوالیه کړو، چې یو چا نه پوښتنه وکړو چې آیا ته موږ سره سینما ته راځي. دې لپاره چې موږ دغه جمله سوالیه ته بدل کړو، دې لپاره موږ اسکو کلمه چې د دې جملې په اول کې موږ اضافه کوو. Est-ce que tu viens au cinéma avec nous ce soir? Est-ce que tu viens au cinéma avec nous ce soir? Est-ce que tu viens au cinéma avec nous ce soir? آیا ته نن شپه موږ سره سینما ته راځي؟ آیا ته نن ماښام موږ سره سینما ته راځي؟ اسکو د آیا معنا ورکوي، خو لیکن موږ سوالیه هم په دوه درې قسمه لرو. یو قسمه چې دی په دې اسکو باندې چې موږ سوالیه کوو، دې ته وایي چې یوازې موږ او تاسو دا هغه سوالیه ده چې یوازې وي او نو سره ځواب ورکړي. اسکو باندې چې کله تا ته سوال کېږي، تو زیاتره حالاتو کې په یوازې وي او نو باندې ځواب ورکړي. ډېر کم حالاتو کې تشریح غواړي، خو لیکن دا یوه بنده سوالیه جمله ده چې مثلا یو چاته استعمالوي، وي او نو سره به ځواب ورکړي. Vous mangez au restaurant aujourd'hui. Vous mangez au restaurant aujourd'hui. Vous mangez au restaurant aujourd'hui. تاسو نن په رستورانت کې ډوډۍ خورئ. تاسو نن په رستورانت کې ډوډۍ خورئ. Vous mangez تاسو خورئ au restaurant معنا په رستورانت کې یعنی په هوټل کې. aujourd'hui نن ورځ یعنی نن. Vous تاسو mangez خورئ او په رستوران معنا په رستورانت کې. aujourd'hui نن تاسو په رستورانت کې نن ډوډۍ خورئ. دا یو مثبته جمله ده چې مثلا دې کې د سوالیه کومه دغه نشته. دا وایي چې تاسو نن په رستورانت کې ډوډۍ خورئ. دا یو مثبته جمله ده. غواړو چې د سوالیه ته تبدیل کړو. Est-ce que vous mangez au restaurant aujourd'hui? Est-ce que vous mangez au restaurant aujourd'hui? آیا تاسو نن په رستورانت کې ډوډۍ خورئ؟ وي نو باندې به ځواب ورکړي. په زیات حالاتو کې اسکو باندې چې کله سوال کېږي، نو یوازې تاسو په وي او نو سره به ځواب ورکوئ، ځکه چې دا اسکو باندې چې کله سوال کېږي دا یوازې وي او نو باندې ځواب غواړي. لیکن ډېر کم حالاتو کې د تشریح ورکول کېږي، لیکن زیات حالاتو کې وي نو بس. ګوره Est-ce que vous mangez au restaurant aujourd'hui? آیا تاسو نن په رستورانت کې ډوډۍ خورئ؟ یا به وي او وي یا وي نه نو. Est-ce que vous mangez au restaurant aujourd'hui? آیا تاسو نن په رستورانت کې ډوډۍ خورئ؟ وي و نو ستاسو ځواب به یوازې یو حرف وي، وي او یا
نو نه. یو بله جمله تو ای فرانسه تو ای فرانسه تو ای فرانسه تو فرانسوی نارینه لپاره ښځینه لپاره تو ای فرانسیز د وړه قوسین کې چې د وړه مې لیکلی دی دا مطلب یې دا دی چې که چیرې مخاطب ښځه وي فیمینین وي هغې لپاره په اخر کې لګوي او که چیرې نه وي نه لګوي. تو ای فرانسه تو فرانسوي نارینه لپاره تو ای فرانسیز تو ای فرانسیز تو فرانسوي ښځې لپاره. اوس کله چې موږ غواړو چې دا جمله سوالیه کړو پوښتنه وکړو آیا ته فرانسوي داسې موږ څنګه کولی شو چې ووایو دې لپاره اوس به داسې ووایو اسکو تو ای فرانسه اسکو تو ای فرانسه اسکو تو ای فرانسه آیا تو فرانسوي ښځې لپاره اسکو تو ای فرانسیز اسکو تو ای فرانسیز آیا تو فرانسوي کله چې یو ښځې نه پوښتنه کوي فرانسیز به ورته وایي نارینه پوښتنه کوي فرانسه به ورته وایي. اوس راځو یوه بله مثال ته. Les enfants sont allés à la piscine hier. Les enfants sont allés à la piscine hier. ماشومان پرون لمبا حوض ته تللي وو. دا یو تیر حالت کې جمله ده. هغه په خارجري کې یو څو جملې واخیستلې او سوالیه کړلې. اوس دا یو تیره زمانه کې جمله ده یعنی تیر حالت کې د پاسې کمپوزي جمله ده. Les enfants ماشومان sont allés تللي وو à la piscine ته حوض ته hier پرون. Les enfants sont allés à la piscine hier. ماشومان پرون حوض ته تللي وو. مثبته جمله وو. اوس راځو چې دا سوالیه کوو. Est-ce que les enfants sont allés à la piscine hier? آیا ماشومان پرون لمبا حوض ته تللي وو؟ یوازې ځواب به ورکړې oui ou non. هو یا نه. Est-ce que آیا les enfants ماشومان sont allés تللي وو à la piscine حوض ته hier پرون. ډېر بخښنې سره دلته پښتو کې رانه د حوض چې دی دا غلط شوی دی. آیا ماشومان پرون د لمبا حوض ته تللي وو دا حوض په ځای حوض شوی وبخئ. Est-ce que les enfants sont allés à la piscine hier? آیا ماشومان پرون لمبا حوض ته تللي وو؟ oui non. بس ځواب به دې سره ورکړم. Tu aimes les pommes. Tu aimes les pommes. تو خوښوي چې مڼې یعنی ستا مڼې خوښیږي ستا مڼې خوښیږي. تو aimes les pommes تو مڼې خوښوي یا ستا مڼې خوښیږي. دا یو مثبته جمله ده چې یو انډیوال یو دوست یو ملګری ته وایي چې تو aimes les pommes معنا تو مڼې خوښوي ستا مڼې خوښیږي. او که چیرې همدغه جمله را اخلو هغې نه پوښتنه کوو چې آیا ستا مڼې خوښیږي یا نه هغې نه پوښتنه چې کوو est-ce que tu aimes les pommes est-ce que را اخلو د جملې په اول کې لګو est-ce que tu aimes les pommes est-ce que tu aimes les pommes آیا تو مڼې خوښوي او یا نه هغه جواب ورکوي هو یا نه. est-ce que tu aimes les pommes est-ce que tu aimes les pommes آیا ستا مڼې خوښیږي یا تو مڼې خوښوي. یو ملګری انډیوال سره خبرې کې هغه ته وایي چې تو as un frère تو یو ورور لري. دا مثبته جمله دی ورته ویل تو یو ورور لري. تو as un frère تو as un frère تو as un frère تو یو ورور لري. یو مثبته خبره دی ورته وکړه چې تا ورته ویل چې یو ورور لري. که چېرې همدغه خبره هغې نه پوښتنه کوي چې آیا تو ورور لري آیا تو ورونه لري نه لري هغې نه پوښتنه کوي چې لري او نه لري تو خبر نه یي. est-ce que tu as un frère est-ce que tu as un frère est-ce que tu as un frère آیا تو یو ورور لري est-ce que tu as un frère آیا تو یو ورور لري. دا څه هم ویل چې est-ce que tu as frère آیا تو ورور لري est-ce que tu as un frère آیا تو یو ورور لري. دا زموږ نننی درس و چې یو مثبته خبره څنګه کولی شو او هماغه مثبته خبره مو
څنګه پوښتنه چانه وکړو او هماغه سوالیا څنګه وکړو چې یو چانه پوښتنه وکړو چې مثلا آیا تاسو داسې لري داسې نه لري. هغې لپاره موږ څنګه کولی شو چې دا پوښتنه وکړو او موږ څنګه کولی شو اسکو کلمه په یو جمله کې استعمال کړو. دا د اسکو کلمې جمله په یو جمله کې استعمالو. که چېرې ویډیو مو خوښ شوی نو لایک او شیر کړئ. تر راتلونکي ویډیو مو